السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وئ. نن د فورکس پښتو کورس دویمه برخې ته د برخه د ټریډینګ ویو په اړه ده. ټریډینګ ویو څنګه موږ باید استعمال کړو. لومړی ویډیو کې د فورکس په اړه مکمل معلومات ورکړل شوي وو. همداشانته بعضې نورې ضرور کوم معلومات چې وو د فورکس په اړه هغه ټول په دغه کې تشریح شوي وو. نن راځو د ټریډینګ ویو په اړه. ټریډینګ ویو څنګه موږ استعمالولی شو، تاسو لپاره مهم دی. ټریډینګ ویو ښی خوا ته که چېرته موږ تاسو فکر وکړو، ښی خوا کې موږ تاسو انډکس، سټاک مارکیټونه، فیوچر مارکیټونه، همداشانته کرنسیانې، کریپټو، دغه ټول موږ تاسو دلته څه کولی شو، ځان ته پیدا کولی شو. هماغه چارټونه ځان ته پیدا کولی شو. راځو دلته فعلا چې دا د ګولډ مارکیټ ته موږ تاسو کولی شو دغه چې ده د بیټ کوین ته واړوو. همداشانته موږ تاسو دا کولی شو تیتا ته یې واړوو، اتریم ته. موږ تاسو دا کولی شو چې کرنسیان فورکس ته یې واړوو. موږ تاسو دا کولی شو چې سیلور ته، ګولډ ته، اویل ته، هر څه ته چې غواړو. همداشانته سټاک مارکیټ، ایپل مارکیټونو ته، سټاک کې که چېرته موږ تاسو فکر وکړو دلته لاندې چې ښکته شو، دلته ورځ ته یې واړوم، دلته شیرز دي. موږ تاسو دا ګورئ دلته شپېته ده. دا ځای کې قیمت څه و؟ دا ځای کې قیمت 100 یو شیرز سټاک مارکیټ نه. که چېرته ته سټاک مارکیټ کې ته ایپل کې کار کړی و دا ټایم کې، دا ځای کې 100 په 2023 ډسمبر کې د 2022 یعنې جنوري 2023 کې ته دلته یو شیرز یو سټاک مارکیټ کې ایپل کې د یو شیرز اخیستی وای 126 اوس به دا څو کې وای، دا به 300 ته قیمت لوړ کړی. نو دغه ځای کې موږ تاسو ته قیمتونه وړاندې کوي. بعض ځایو کې په ډالرو، بعض ځایو کې په پیپسو. پیپس په طلا کې زیاتره په پیپس وي. دلته موږ کولی شو دغه بدل هم کړو. دلته سیټینګ کې موږ تاسو چې هر چي ته غواړو ځانونه هغه یې بدل کولی شو. فیصدۍ ته هم بدلولی شو، ریګولر دی دغه اوس. نو تاسو کولی شئ ځان ته یې په خپله خوښه انتخاب کړئ. دلته موږ تاسو ته د طلا په اړه، د هرې کرنسۍ په اړه، د بیټ کوینز په اړه موږ تاسو دلته معلومات راکوي. فکر وکړئ دلته موږ تاسو ته د بیټ کوین په اړه معلومات راکړي. یو بیټ کوین $3000 قیمت لري. همداشانته والیوم یې څومره دی؟ اوریج والیوم یې نننۍ ورځ کې 14.9 بلیونه ډالر چې دی ټریډینګ والیوم کار شوی دی. 14.9 بلیونه، نو میلیارده، 14 میلیارده ډالر کې مکمل یې 1.1 ټریلیون ډالر مارکیټ کاپ لري، کیپټلایزیشن لري. همدا رقم ته دلته موږ د اسعارو د معلوماتو په اړه موږ دلته څه کولی شو؟ معلومات اخیستلی شو. دلته موږ تاسو ته قیمتونه راکوي. همدې خوا ته موږ تاسو کولی شو ټایم ځان ته هغه کړو چې کوم ټایم باندې چې وکړو پرایس همغه ټایم ته ښکته شي. موږ تاسو دلته بیا چې کولی شو دوی اواز راکوي. موږ تاسو کولی شو هغه ځای بای کړو یا سیل کړو. دلته موږ تاسو کولی شو د کوم چارټ کې موږ چې رسم کړي دغه موږ پاک کړو. که چارټونه دي که هر څه دي. که بیا بېرته غواړو چې همدلته پاتې شي، کنټرول زیډ ووایه. بیا چې بېرته غواړي چې راشي، کنټرول وای چې پاک شي. دلته موږ تاسو میسیجونه دي. دا موږ تاسو ته دومره مهم هم نه دی، خو بیا هم دلته پبلش دی، دلته ټریډ دی. دغه ځای موږ ته نه دی، دلته بروکران دي. بروکران چې ته کولی شي چې همدلته په ټریډینګ ویو کې دوی باندې ټریډ واخلې. هغه بروکران دلته دي، تا ته خو لري دي. دلته سکرین شاټ دی. دلته موږ تاسو کولی شو چې زوم آوټ یې کړو، زوم اپ یې کړو. کله دغه ووایو سکرین اپ کېږي، یعنې سکرین مکمل کېږي. بیا چې بېرته کنټرول زیډ ووایو، بېرته همغه ځای ته رسي. همداشانته دلته موږ تاسو بیا کولی شو رنګ انتخاب کړو. سره کوم شانته رنګ تاسو ته چې دی انتخاب دی. ما ته خپله تور رنګ ښه دی، ځکه سړي سترګې دپاره بیا انسان سترګو دپاره بیا دومره تاوان نه رسوي. همداشان دلته کولی شو سیټینګ دی. دلته موږ تاسو د کینډل ته رنګ انتخابولی شو. زه د کینډل زوم آن کړم، بیا درته ښایم. دلته موږ راځو، ځان ته کینډل ته هر رقم رنګ انتخابولی شو. دا باړی ده، باړی کوره سپینېږي. بېرته موږ تاسو بل رنګ ته هم چینج کولی شو. همداشان بارډر موږ تاسو زیړ بارډر ورکولی شو یا سره بارډر ورکولی شو. همداشان ویک موږ سپین، زیړ، هر شان ته چې وغواړئ ورکولی شو. دا موږ ته هر توکي خپل ځان دپاره انتخابولی شي. همداشان دلته راتللی شي. دلته قیمتونه وړاندې کړي دي. دلته راتللی شي، دغه ځای صفحه کې ځان دپاره پاکې کې. دلته اوس ګورئ دغه ځای کې کینډل موږ ته ښیي. دلته راځم، دلته دې ځایه پورې دا ځای پاکوم. زیاتره وخت کې چې کله ته چاته درسونه ورکوې، دلته ګورئ
اوس یې دلته شروع کوي کینډل پاس ګوري دلته کینډل پازي به ته کولی شي دوی ته په دغه ځای کې لایف ټریډ وښیې درسونه ورته وښیې همداشان دغه الرټ ته ته کولی شي دلته ځان ته زنګ برابر کړي کله چې پرایس همغه ځای ته رسیږي بیا درته آواز کوي دا انډیکیټر دی دلته ته کولی شي ځان ته هر څوک ځان ته انډیکیټر استعمالوي خو انډیکیټر زه خپله بیا ډېر نه استعمالوم انډیکیټر باندې زه ډېر کار نه کوم داشان دغه کینډل دی بارز شکل یې غواړې د شیپ دی والیوم یې غواړې لاینز یې غواړې هر رقم شکل چې ته ځان ته انتخابوې همغه شکل انتخابولی شي دلته چې دی ټایم دی کوم ټایم چې ته غواړې هلته ته کولی شي ځان ته سټارز ولګوې همغه ټایم کې ته چې وکړي کار وکړي همداشان دلته دې خوا کې ته غواړې ځان ته بل چارټ دلته په لاین ډول اضافه کړې دلته کولی شي لاین ډول باندې ګورې چارټ اضافه کړي ګورې یو بلو لاین شو یو ګرین لاین شو دا کولی شي چې وکړي ته ځان ته اضافه کړي دا زما مهم نه دی بیا هم که څوک یې استعمالوي ته کولی شي دې ځای نه چې وکړي استعمال یې کړي ما خپل د استعمالو څخه پورې نه دی کړی شاید څوک استعمال کړي دا بي ټي سي ده دلته ته کولی شي ځان ته یو لکه ایکس یو اس ټي دغه ووایي ځان ته چارټ بدل کړي ګورې دغه ځای کې دغه ځای چې دا ته کولی شي دغه ایرو چې دا ځان ته یې بدله کړي کراس ډاټ ایرو دغه ځای کې لاینونه دي هر رقم لاین چې ته غواړې ته ځان ته کولی شي چې څه وکړي لاین انتخاب کړي همداشان دې خوا ته وګوره کوم لاینونه ته غواړې استعمال کړي دلته سټار ورکولی شي ته کولی شي چې وکړي استعمال کړي همداشان دلته د فبناچي او رینج دپاره فبناچي ټرینډ لاینونه دي فیب چینلې دي دا ته کولی شي چې وکړي دلته انتخاب کړي که چېرته ته استعمالوې همداشان سټاپ لاس ته غواړې چې آرډر واچوې دلته ته کولی شي چې بای آرډر واچوې او همدلته ته کولی شي چې وکړي د سیل آرډر واچوې دا ګورې سیل آرډر سټاپ دلته تا ته ریسک ښیي ریسک پر ریورډ 2 یعنې $1 بایلم $2 ماته ګټه راکوي دې خوا کې برش ته برش ګورې دلته ته برش استعمالولی شي په برش کې هایلایټ آرو ته کولی شي دغه هم استعمال کړې کوم ته ضرورت دی ته کولی شي استعمال کړې ټیکس کې دلته ته کولی شي ټیکس کې یو شی استعمال کړې په یو ځای کې کوم دلته اوس اف وي جي ده دلته راځي یو ټیکس اخلې دلته اچوي دلته ورته لیکي چې اف وي جي چې بل وخت دپاره ته ورته فکر په غټ ټایم فریم کې لیکلی شي وړوکي ټایم فریم کې ورته متوجه کېدلی شي دغه آیکن یې دی دغه چې ده همداسې خطکش ته میجر کول دي دا زوم آوټ لکه زه داسې هغه غواړم چې زوم ان یې کړم دې خوا کې دا مقناطیس دی ویک مګناټ سټرانګ مګناټ دا چې دا موږ تاسو ته فعلا دومره په کار نه دی چې موږ تاسو ته په کار وي همداشانته دغه کله چې موږ دغه ووایو هېڅکله موږ تاسې دغه کې څوک ګوتې نشي ویلی څوک تاسې زموږ تاسو سیټینګ نشي خرابولی دغه چېرته بېرته خلاص کړو ګورې دغه چې و بېرته کمیږي او زیاتېږي دلته ډیلیټ کولی شو زه غواړم ټول ډیلیټ کړو ټول ډیلیټ کړو نو دغه و چې ټریډینګ ویو دلته موږ کولی شو چې وخت انتخاب کړو دلته هم کولی شو دلته چې دا بیا ورځې دي جون جنوري فبروري مارچ اپریل ټوله میاشتې دغه د جون مې اوس ختمېږي جون میاشته راسي نو دغه و ټریډینګ ویو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به زه د کینډلسټیک په اړه معلومات درکوم نو دغه د هغه استعمال د زه خپله دغه کوم څیزونه چې ماته اړتیا ده زه استعمالوم لکه کله چې زه تاسو ته درس وایم زه دغه زیات استعمالوم بیا ماته معلومات کېږي چې دا څنګه استعمال کړم ماته ضرورت دی نو زه یې غواړم چې استعمال کړم دلته ما ځان ته ټر کړي دي او زه بیا استعمالولی شم دا سم ته ګورې چې ما په کار دي هغه زه دلته ځان ته استعمالوم نو دغه و د نن ورځې درس ټریډینګ وي که کومه پوښتنه وي کوم سوال وي ته کولی شې ما نه په واتساپ ګروپ ټلیګرام همداشان ته کولی شي دلته کمنټ کې زما څخه پوښتنه وکړي نو دغه و د نن ورځې درس خدای دې وکړي څه مو ترې زده کړي وي که بیا هم کوم سوال چې پوښتنه یې منع کولی شي بس په خدای مو سپارلی ښه وخت ولرئ ښې شېبې